نو د دې فرعون په باره کې او د دې بعضو قومونو په باره کې زموږ د پښتنو ډېرې قصې مشهورې کړي دي او دغه مولای خوښ ومي چې غریبي راکاږي او قصې بیانوي داسې موږ سره ډېر مولیان شتي په ملک کې براینا مولیان چې د هغوی کار صرف څه دی قصې بیانول دې ته نه ګوري چې دې قصې سره او خپې شتي او که نه صرف قصه بیانوي نو بیا د فرعون په باره کې هغه څه مشهور دي چې انسان ورته حیران شي بعض وی ده به د ده په سر کې اخکر او د شپې به ځان ځوړنده و د اخکر نه او دا به وي چې الله ما ته ښه پته ده چې زه رب نه یم او ما د ربوبیت دعوه کړې ده نو ته راته بخانه کوه او بعض پکې له دا قصه کېده زموږ خوا ته یو ملګری راغلی او هغه قصې شروع کړه ما ته وي ده به پخوا هندوانې خرڅولې او ده به هندوانې خرڅولې او بیا د ټکسونه اخیسته شروع کړو ورو ورو دی وی زورور کېدو د ټکس به په هر چا یې ښودو بدماش ورته کېږي نو بیا ورو د هغې نه مشهور شو نو بیا یو ورځ ده وایي چې انا ربکم زه ستاسو دا خلک وایي چې کول چې انا ربکم زه ستاسو رب یم که نه خلک ټول غوسه شوي داسې ګډوډي وایي چې غوسه کېږي مې به وایي چې انا ربکم زه د دې لستوڼي رب یم د دې لستوڼي مالک یم ما دا وي بیا ورو دا خلک بل طرف ته راوړ نو یو ورځ وایي چې انا ربکم الاعلی ربوبیت دعوه وکړي دا ټولې بې سنده خبرې دي ګوره دا فایدې یاده کړي چې قرآن او حدیث کې یو مسله رانشي خبره الله ذکر نه کړي نو د هغې په نه معلومېدو کې نقصان نه لکه مثال داسې وویل آدم علیه السلام هغه ونې ته نږدې شوی و د کومې ونې نه چې الله منع کړه دا ونه د څه وه څوک څه وایي څوک څه وایي خو صحیح دلیل باندې دا خبره نه ده معلومه چې دا ونه ده څه اوس که دا ونه موږ ته معلومه نه ده یا نه ده او یا شوه څه فایدې تاله درکړې تا معلومه کړه زه یا معلومه نه ده تا ته څه نقصان پکې شته هېڅ نقصان نشته مقصدي خبره دا و چې یو ونه وه هغه ونې ته آدم علیه السلام نږدې شوی دا مقصدي خبره